الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. باب الآنية. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في سحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه. کتاب الطهاره کې دا دویم نمبر باب الآنیه د لوښو په باره کې باب. د دې نه مخکې چې کوم بابونه هغه باب المياه اوبو په باره کې، او کتاب الطهاره کې دا ذکر کېږي چې عموما د اوبو د په لوښي کې راوستي شي او یا یو انسان خوراک څښاک کینو دا په لوښو کې کېږي. نو په کار دا ده چې انسان داسې لوښو کې خوراک وکړي چې هغه پاک وي، هغه صفا وي او په شریعت کې د هغې څه ممانعات نه وي، هغه حرام نه وي. نو دې باب کې اوس دا مسایل ذکر کېږي چې په کومو لوښو کې خوراک کول پکار دي، په کومو کې خوراک نه دي کول پکار، یا صحابه کرامو کوم لوښي استعمال کړي دي او د الله نبی د کومو لوښو د استعمالولو نه منع کړی ده او د منع وجه څه ده، دا په دې باب کې ذکر کېږي. د ټول نه مخکې د باب نوم دی باب الآنیه. آنیه دا د اناء جمع ده او اناء دا لوښي ته ویل کېږي. نو په دې کې به د لوښو متعلق مسایل ذکر کېږي. حذیفه بن یمان رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل: لا تشربوا في آنیة الذهب والفضة. تاسو څښاک مکوئ په لوښو د سرو زرو د سپینو زرو کې. ولا تاكلوا في سحافهما. او تاسو خوراک مکوئ د دې په پیالو کې. فإنها لهم في الدنيا. بس بشکه د سرو زرو او سپین زر په دې کې خوراک کول لهم في الدنيا د دې لپاره په دنیا کې دي، ولکم فی الاخره والسر لپاره په آخرت کې دي. د حدیث مقصد هغه دا دی په اوله کې د الله نبی منع وکړه چې تاسو د سرو زرو او د سپینو زرو په لوښو کې څښاک مه کوئ. بیا دویم نمبر د الله نبی فرمایل: ولا تاکلوا فی صحافهما. د هیمانه مراد څه دي؟ سره زر او سپین زر دي. د سرو زرو او د سپینو زرو په پیالو کې تاسو خوراک مه کوئ. صحاف دا ده صحفه جمع ده، دا ویل کېږي پیالو ته. مطلب کاسم د دې نه مراد اغوستی شي یا کټون د دې نه مراد اغوستی شي چې د سرو زرو نه جوړ شوي یا د سپینو زرو نه. نو بیا دویم نمبر خبره د الله نبی کی: فإنها لهم في الدنيا. انها بشکه د سرو زر یا سپین زر استعمالول په دې کې خوراک کول لهم فی الدنيا د دې لپاره په دنیا کې. مراد څوک دي؟ مراد دي کفار. چې کفار په دنیا کې په سرو زرو او سپینو زرو د دې په لوښو کې خوراک کوي، نو دې ته په دنیا کې الله دا ورکړي دي، د دې لپاره په آخرت کې دا نشته. ولکم فی الاخره. او ساو لپاره په آخرت کې دا دي. یعنی کوم انسان چې په دنیا کې مطلب دا چې هغه ځانو ساتي دا سرو زرو د سپینو زرو د لوښو نه په دې کې خوراک ونه کړي، نو په جنت کې به الله رب العالمین د انسانانو له لوښي ورکړي چې هغه د سرو زرو نه جوړ وي، هغه د سپینو زرو نه جوړ وي، لکه وروسته حدیث کې بیا راشي. نو کوم انسان چې دنیا کې ځانو ساتي په آخرت کې به الله دا لوښي ورکړي. او چون کې دا دنیا د کفارو لپاره جنت نو هغه د الله په دنیا کې دا هر څه ورکړي. د حدیث مقصد هغه بالکل واضح دی چې د سرو زرو د سپینو زرو ولو کې خوراک کول څښاک کول دا حرام دي. دې حدیث نه مثلا معلومه شو چې په دې کې خوراک کول څښاک کول دا حرام دي. بیا د دې وروسته علماء کرام په دې باندې اختلاف په دې کې ډېر زیات دي. هغه په دې مسله کې دی چې البته مطلب کچارته د خوراک او د څښاک نه علاوه د سرو زرو او سپین زرو سړي د نور څه لپاره استعمال کړي، د دې بیا څه حکم دی؟ نو په دې کې بیا علماء کرام اختلاف کوي او اکثر علماء دا خبره کوي چې په دې باندې اجماع منعقد شوی ده، علاوه د امام ابو داود رحمه الله نه چې هغه وایي چې نه د سرو زرو یا د سپینو زرو په لوښو کې څښاک کول صرف حرام دي، باقي د دین علاوه د نور هر څه لپاره استعمالول شي. نو صحیح مسله په دې کې دا چې سره زر او سپین زر د دې چې کله لوښي جوړ شي نو هغه لوښو کې بیا خوراک کول دا حرام دي. د حدیث نه مسله معلومه شوه. همدغه شان سره زر دا د سرو لپاره استعمالول دا څه دي؟ دا حرام دي. دا به دې کې بل مسله دا غدار شي بعض لوښي وي چې هغه ته د سرو زرو یا د سپینو زرو اوبه ورکړل شي، نو دا هغې څه حکم دی؟ آیا هغې کې خوراک او څښاک کولی شي انسان که نشي کولی؟ امام صنعاني رحمه الله په خپل کتاب کې دا مسله واضحه کړې ده. مختصر به ووایو هغه دا ده چې کوم یو لوښي ته نسبت د سرو زرو یا د سپینو زرو کېږي، چې کوم لوښي دی هغې له اوبه ورکړل شوي د سرو زرو یا د سپینو زرو، چې خلک وایي چې دا د سرو دی یا د سپینو دی، په دغه صورت کې په دې لوښي کې بیا خوراک کول څښاک کول دا حرام دي. او کله نه ویل کېږي ورته لږ ځای کې هغې ته د سرو زرو اوبه یا د سپینو زرو اوبه ورکړل شوي او په دې باندې اطلاق د لوښي نه کېږي چې دا د سرو زرو دی یا د سپینو زرو، نو په دغه صورت کې په دې کې خوراک کولی شي.
او کوم لوښي چې د سرو زرو یا د سپینو زرو نه جوړ وي نو هغه د حدیث بالکل صفا واضح الفاظ راغلي نبی صلی الله علیه وسلم نه حرام کړي. اوس که یو سړی په دې کې د دې باوجود خوراک کوي نو دا هغه څه حکم وي؟ درست حدیث به وایي ام سلمہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الذي يشرب في اناء الفضه، هغه انسان چې غسکاک کوي د سپینو زرو په لوښي کې، انما يجرجر في بطنه نار جهنم، بشک دې په ګټونو باندې خپل خېټې ته جهنم اور ورچي. جرجر يجرجر د دې معنی ده په مړی کې ګور اړول، مطلب دا چې په د دې کې وبس کې د دې په بدله کې بعد قیامت ورځ باندې د خېټې ته الله اور وردل کی. نو په دې حدیث کې څه د سپینو زرو ذکر راغلی دی او مخکې حدیث کې سره زر او سپین زر دواړه یو ځای ذکر شوی دي. نو بالکل مسله په حدیث واضحه شو چې کوم انسان په دنیا کې خوراک کوي په داسې لوښو کې چې هغه د سرو زرو وي یا د سپینو زرو وي نو دا انسان گویا چې په خپل خېټه کې جهنم اور ورچي. دینه معلومه شو چې د سرو زرو او سپینو زرو چې کوم لوښي په دې کې خوراک کول دا حرام دي، د دې اجتناب کول لازم او ضروري دي.